سلامونه خوږو لیدونکو، نن درته یوې 13 کلنې نجلۍ په اړه جالب داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. یوه نجلۍ وایي کله چې 13 کلنه شوم نو ډیره بې لارې وم. د هیچا خبرو ته مې غوږ نه نیوه. د مور و پلار خبرو او نصیحت را باندې هیڅ کومه اغیزه نه کوله. یوه ورځ مې پلار ډیر وهل راکړل. ډیره یې ووهلم تر دې حده چې د هر گزار چاپ یې زما په بدن باندې پاتې شو. د پلار په دې کار سره مې نور هم له پلار سره کینه پیدا شوه او په زړه کې مې د پلار په وړاندې نفرت لا په دوچنده شو. یوه ورځ راته پلار وویل نن دې په جرګه یوه ډیره ښه کورنۍ راځي. هلک د کسب و کار خاوند دی او باور لرم چې تا به ډیره خوشحاله وساتي. کله چې خلک زما په مرکه راغلل ما هم ورته هو وکړل او هلک سره مې واده کولو ته غاړه کېښوده. پلار مې زما د دې کار په لیدو سره ډیر حیران او خوشحاله شو، خو خبر نه و چې ما د کوم هلک سره چې 3 کاله راهیسې ورسره پټه یارانه لرم د تېښتې پلان جوړ کړی دی. د کوژدنې څخه وروسته د همغه هلک سره له کوره وتښتېدم، خو خبره نه وم چې څه سرنوشت سره به مخ کېږم. کله چې له کور څخه وتښتېدم نو پوهه شوم چې هلک د مافیا سره لاس لري او غواړي ما په مافیا باندې وپلوري. ډیره بېوسه او ناچاره شوې وم. د ژغورلو هیڅ لار مې نه وه. خپل عزت خو مې لا د وخته بایللی و. حیرانه وم چې څه وکړم، خو ګورم چې پلار او مور مې زما د ژغورنې لپاره په یوازې ځان ماته ځان ورساوه او زه یې وژغورلم. زما پلار خو زه وژغورلم، خو ما ونه شو کولی چې د هغوی عزت وژغورم او د هغوی خوشحالي ورته بیرته ورکړم. نامزاد مې هم زه خوشې کړم او د تل لپاره راڅخه جدا شو. زه اوس د پلار د اوږو بوج یم. ژوند، عزت، خوشحالي او راتلونکی مې له خاورو سره یو شو. ای کاش چې د مور و پلار خبرې او نصیحت مې منلی وای او داسې په خپل سر کارونو څخه لاس په سر شوي وای، خو افسوس اوس ډیر ناوخته شوي. نو درنو لیدونکو، مور او پلار د اولاد خوشحالي او نیکمرغي غواړي، نو تل د خپل مور او پلار فیصلو او پریکړو ته احترام وکړئ.